السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو ورور ستاسو قربا ذبیح الله همدرد ستاسو په درانه حضور کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ تر څو چې د کوم هدف او مطلب لپاره مې دا ویډیو تاسو ته راوړې ده او کومه په هغې باندې پوه شوئ او موږ او تاسو پرې عمل وکړو. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې او په هغې کې په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د الله تعالی له طرفه یو عذاب سیلابونه او بارانونه راغلي چې د هغې له وجې ډېرو هیوادوالو ماشومانو زنانه او غټانو خپل ژوند د لاسه ورک، ډېر پکې ښکېل او بند دي او ډېرو ته یې مالي او ځاني نقصانات ورسول. دا زمونږ او ستاسو اعمالو پورې ډیپینډ کوي، زمونږ او ستاسو اعمالو پورې اړه لري. زمونږ او ستاسو اعمال صحیح نه دي، په دې خاطر باندې الله تعالی له طرفه دا په مونږ او تاسو یو عذاب دی. باران رحمت دی، خو کله چې د رحمت په نظر وورېږي. باران هغه وخت عذاب دی کله چې زمونږ او ستاسو پکې ژوند د لاسه ورکو، خپل کورونه، خپل پټي، خپل ځایونه پکې د لاسه ورکو. دا یو عذاب دی. نو د دې د ودرېدو حل پیدا دی، د دې د ودرېدو حل شته، خو موږ او تاسو هغه هیر کړی دی. هغه څه شی دی په دې ویډیو کې درته وایم. موږ او تاسو ته د دې د ودرېدو لپاره نه د پلونو ضرورت دی، نه د ګاډو ضرورت دی، نه د دیوالونو ضرورت دی، نه د سیمټو ضرورت دی. د دې لپاره موږ او تاسو ته څه ضرورت دی؟ موږ او تاسو مسلمانان یو، په قرآن او په حدیث باندې مو عقیده ده، ایمان مو دی، خو موږ هغه شاته پرېښي. موږ او تاسو ته پکار دا دي چې موږ او تاسو الله ته رجوع وکړو، د هغه کلام راوالو او هغې کې وګورو چې د دې د عذاب د ودرېدو لپاره کوم دعا ده، کوم لارښوونه ده، کوم نصیحت دی، کوم کار کول پکار دي، همهغې باندې عمل وکړو. نو انشاءالله دا مشکلات به زموږ او ستاسو ختم شي. زما نه شروع تر تا پورې یو وروره یخ خورې، ته ماته ووایه چې دغه مشکلات هفته کېږي را روان دي او راځي او راغلي دي، تر اوسه پورې تا خپل ځاني قرآن مجید راغستی دی او دا دې سبق دې پکې ویلی او الله ته دې رجوع کړي او جړلي دي چې یا الله د عذاب راوستیم تا دی او ختم یې ته کړې. موږ ډېر دردېدلي یو، ډېر کړېدلي یو. کله یو مشکل په موږ او تاسو راشي، کله بل مشکل په موږ او تاسو راشي، اوس دا عذاب په موږ او تاسو راغی. د دغې وردېدو موږ د الله نه غوښتنه وکړو، بخښنه وغواړو، توبه وباسو، په خپلو اعمالو په کړنو پښیمانه شو او ووایو چې داسې به نه کوو. نو الله به په موږ او تاسو رحم وکړي. خو یول ما بیا تاسو هیڅ هم نه دی راغستی. آیا موږ او تاسو د عذاب راغلی د شپې تهجدو ته راپاڅېدلي یو او ویلیم دي او الله لم جړلي دي چې یا الله ته په موږ باندې رحم وکړې، ته زموږ دا مشکلات حل کړې، ته عذاب راوستی په موږ، زموږ نه یې لرې کړې؟ ویلیم دي نه. خو موږ او تاسو ولټا خلکو له زنګونه ووهو، ولټا هلیکاپټر دې راشي، ولټا کور مو پوخ وي، ولټا ځای مو په اوچتئ، دغې ته په کتو موږ وایو چې مشکل به رفع شي، خو مشکل رفع کېږي نه، لا زیاتېږي. یا د الله ولی په دې خو نه کېږي که نه چې سیلاب دې وکړه، خلک دې مړل وکړه او بس لاسونه دې اوچت کړه او دس کړي او که نه که په ډیران ولاړ که په کور کې، یا الله ته په موږ رحم وکړې، یا الله همدا موږ دې کتلي یو، یا الله په دا موږ باندې عذاب راځي، یا الله یو شی کله راشي کله بل شی راشي، اوس دا را باندې راله. دا خو د دوا غوښتنه طریقه نه ده که نه، دا خو الله ته رجوع کول نه دي که نه، دا خو الله نه بخښنه او غوښتنه نه ده که نه. دا خو یو رقم ته هغې نه ګیله کې، مایوسي کې او چغې وخې، په دې خو نه کېږي که نه. ته اودس وکړه، مونځ وکړه، یو 2 رکعته نفل وکړه، تهجد ته راپاسه، قرآن کریم راواله، یو آیات ووایه، یو سپاره ووایه، یو پاڼه ووایه او د الله نه بخښنه او غوښتنه وکړه. نو انشاءالله الله به زموږ دا مشکلات رفع کړي. هدف مې ټول دا دی چې الله تعالی زموږ او ستاسو دپاره دا قرآن په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی، په دې موږ ایمان راوړی، د آخري کتاب دی، په دې کې موږ ته د هر مشکل حل لیکلی دی، هر دعا یې موږ ته لیکلی دی، خو موږ پرې عمل نه کوو. نو په همدې خاطر مونږ ګډ وډ روان یو، په موږ هر ډول عذابونه د الله د طرفه راځي، کله د انسان په شکل کې، کله د سیلاب په شکل کې، کله د زلزلې په شکل کې، کله د باران په شکل کې او کله د هوا او د باد په شکل کې. دا د الله عذابونه دي. نو حل یې همدا دی زما خویندو ورونو چې موږ او تاسو یول زه بیا تاسو په دې عمل وکړو. د الله کلام چې هغه موږ په چختو او په الماریو کې بند ایښی دی او کلک یې پرې ټوټې تاوې کړي که نه، لکه یو غل دی چې ګیر کړی، هغه راوالو، هغه د دوړو نه پاک کړو، هغې کې څومره چې وسه کېږي څه مو چیز دی هغه سبق ووایو، الله ته وژاړو،
که جړا نه راځي د جړا تمثیل وکړو او د الله نه غوښتنه وکړو انشاءالله هر مشکل به آسان شي. چې اول زه شروع کوم بیا ته دغه ویډیو په زرهاو خلک ګوري، په لکونو خلک، او دغه 1,00,000 کسانو دغې باندې عمل وکړه او دا شروع کړه. دا نصیحت نه ده، دا صرف یو وینا ده چې زه کوم او دا یو ول تاسو ته نه، یو ول ما ځان ته کړي، په دې عمل کړی بیا راپاڅېدلی مو چې زه تاسو ته. نو زه د خپلو مینهوالو نه دغه غوښتنه کوم چې زما څونه خویندې ورونه دا ویډیو ګوري نو دا تر نورو مسلمانانو فارورډ کړئ او په دغه ویډیو باندې عمل وکړئ. د شپې تهجدو ته راپاسو، الله ته وژاړو، الله نه بخښنه وغواړو او د دغې عذاب ورېدو دعا وکړو. همداسې قرآن مجید راوالو، هغې کې یو سپاره مو وسه کېږي، یو پاڼه مو وسه کېږي، یوه کرښه مو وسه کېږي، هغه ووایو د الله نه بخښنه وغواړو. لمونځ دپاره یو 2 رکعته نفل وکړو، د الله نه بخښنه وغواړو. چې څنګه د باران غوښتو لپاره دعاګانې کوئ که نه، همدغسې د اوس د دې عذاب د ودرېدو لپاره هم الله ته متوجه وکړئ. نو انشاءالله زمونږ او ستاسو دا مشکل به حل شي، دا سیلابونه به کم شي، دا به ختم شي او الله به مونږ او تاسو رڼایي راولي او راحت او رحمت به راولي. نو که زما خبرو سره موافق یاست دغه ویډیو نور ملګرو سره شریکه کړئ چې 1,00,000 نه 2,00,000 شي، 2,00,000 نه 3,00,000 شي او د الله زمونږ او ستاسو اواز واوري، د چا په خوله کې چې خیر په همهغې باندې الله ورحمي کړي او زمونږ او ستاسو ژوند وژغوري. نو تر بلې ویډیو په الله سپارو، ښه وخت ولرئ.